د افغانستان په هکله د برطانیه مهمه پریکړه. طالبان د دغې پریکړې په اورېدو سره څنګه ورخطا شول؟ افغان پوځ سره څنګه به مرستې ادامه ولري؟ تازه برطانیې څه ویلي دي؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د برطانیه لوی درستیز نیک کارتر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو سره باید د افغانستان د ملي پوځ سره مرستې جاري وي، په داسې حال کې چې په نږدې 2 ورځو کې طالبانو د افغان حکومت څخه 15 ولایتونه ونیول. د برطانیې حکومت د افغانستان د پوځ څخه د ملاتړ په دوام ټینګار کوي. د برطانیې څخه وړاندې تیره ورځ کله چې د شبرغان ولایت هم سقوط وکړ، د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د دې هیواد B-52 الوتکې به په طالبانو بیا بمباري پیل کړي. طالبانو د جو بایډن اعلان ته تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو په هلمند کې د امریکایي الوتکو بمبار ته په غبرګون کې ویلي دي چې د دې غچ به ضرور اخلي. د انګلستان ټول پوځیان تقریبا د جولای په میاشت کې له افغانستان څخه وتلي دي او یوازې یوه کوچنۍ ډله یې پاتې ده کومه چې د دې هیواد سفارت ساتي. د انګلستان پوځیان په 2000 لومړي کال کې د امریکا سره یو ځای افغانستان ته راغلل او تر ډیرې پوځیان په هلمند کې میشت شو. هغه هلمند چې اوس یې د څو کوچنیو سیمو پرته په ټولو سیمو باندې طالبان واکمن دي. د برطانیې پوځ هلمند له طالبانو په لومړیو کې پاک کړ، خو په 2011 میلادي کال کې طالبانو بیا په هلمند کې تحرکات پیل کړل او پایله کې نن د هلمند د ولایت 90% سلنه اوس د طالبانو په لاس کې ده. د انګلستان پوځ په افغانستان کې یو له هغو پوځونو څخه و چې په عملیاتو کې په دقیق ډول برخه اخیسته او په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې 455 عسکرو ژوند له لاسه ورکړی و. په دې وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د جرمني او برطانیې پوځونو ډیر په خوشحالۍ او رضا له افغانستان څخه ونه وتل، بلکې د امریکا له لوري د شوې پریکړې په بنسټ مجبور شول چې له افغانستان څخه وځي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو سره داسې ښکاریږي چې ډیری د ناټو لوی هیوادونه به د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره کم تر کمه د طالبانو په وړاندې د افغانستان پوځ هوایي ځواک ملاتړ وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.